زه زما ملګرو ته وایم و یاره مولوي صاحب ته یو تعویض راکړه چې کوې تعویض بس کاروبار مې ډېر وچ ولاړ دی ته تعویض څه کوې زړی که په تعویضو کېدلی د ملایانو به شل تعویضونه په غاړه وایي خو ورسه د الله رسول فرمایي سوره واقعه د ماښام لمانځه بعد وایي الله به د قرضې خلاص کړي الله به تنګ دستۍ ته خلاص کړي لا حول ولا قوة الا بالله ډېر وایه د الله رسول فرمایي نن نوې دوا ده نن نوې بیمارۍ دوا ده لا حول ولا قوة الا بالله کم سے کم بیماری ټینشن ختمېدی ولې نه وایه اشه زما تعویض منې د پیغمبر علیه السلام خبره نه منې زما پر خبره دی بروسه د اعتماد یقین دی او د پیغمبر علیه السلام په خبره کې وتا ته شک دی اشه نو تا ته به چیشتر ورسیږي ما ته به چیشتر ورسیږي الله فرمایي اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي چې دون قرض در باندې لکه د دنیا لا به الله خلاص کی ملایان ول تعویذان دي بغاړي ستې ولا تا تعویذونه بغاړي صحیح سو نو تعلق د الله سره نه لري د مولوی صاحب سره لري مولوی صاحب یا شپ صادر باندې وکي عرب میاس نوې تعویذ درکې نن نو تعویذ درکو نن نو د دعا در لیکم ان شاء الله جوړ بشي هغه دوی ورځ سره دوری درې مرز بل تعویذ ټیک سره سهالي د غوا پر غاړه جلا تعویذ دی په جیب کې جلا تعویذ دی پر موټه جلا تعویذ دی تر ملای جلا تعویذ ته یو سړی مات پر دې روي زمين راورشي چې دغه تعویذ په غاړه وو د مرګ بچاو سولو خو یو سړی خو راورشي نست ابل اشاره ته مولوی صاحب باطل نامه برا جوړ کوم باطل نامه بیا چی شنه وي باطل نامه نو دای بس بیان شان اثر نه پکې الکه مال درواغ مسره جوړوي په والله اسانه زبر درته چې 0 روپۍ راواسته و زبر شي در ویل کما خو ټګي ندر سره کوم په والله کې کوم چې دا څوک کې ټګي دي باطل نامه د څه ولا دا پیر په خپل امري د پیر پلار په خپل مړ دی مور یې مړه ده کنه منی ورس پلار انا و نکای نه ولې چمړي صحیح سولو دا بیا کوم دنده د بس لکه تی چې پر موږ باندې درواغ وایس د باندې نه چې خطا باس موږ بیا تی دغه خطا باس صحیح بس خلاص والله تیم دوکه بازان اسمه جون دوکه بازان نو زو بیا د الله سو بیا دوکه نه سره چل نه سره یو شی والله کست یو شی والله کست الای سړی وای وای مولوی صاحب ما پر پښنی بده دم کړي او ظالم خو الحمدلله پر وای نو ویانو استاد ما په خلی کې ډیر فرق دی او ځنه زه یو واره پر وای ته لاس واره پر وای بس دونه فرق بنونه یو ته لاس واره الحمدلله پر وای زه بیا واره پر وای نو ولې دونه مشکل جوړه صحیح سو خو بس خبره دا د عزیزانو په مرش کې درواغ ډیر د رښتیا ډیر کم او پر اشتیا کې زموږ تاوان دی خاص کر زموږ د ملایانو ډیر تاوان دی د پیرانو ډیر تاوان دی کار مې سره شلیږي خو ته هم دونه لیونی ما جوړیږي د الله رسول خبره کړې دا غي عزت نه لويږي او زما خبره د عزت لويږي نو د دې په څه معنی صحیح یو شی والله قسم په خدای قسم کې د یو غنم دانه پټول چې دا ګرد کائنات غنم زما شي او په خدای قسم کې یو دانه غنم زتا ته زیات تر کوي چې کوم الله لیکلی دی الله او رسول مشته فرمایل دی پر غلار روان سي ماشان منځبه سوره واقعه وایست مې پرېږدي ګسره مې پرېږدي الله به په ټول ژوند کول تنگ د سترانه وي بقر به الله نه راولي زه ماشام موبایل کې ډاونلوډ کړی دا وایم الحمدلله ستې عذاب خدای خلاص کو په خو سوره واقعه نه ویله ابا ستې په مسترګې مړې نه ویل په واده کې با غوړ ته مسترګې نه ویل ابا راولار صاحب ته د مولوی ساتي شی ورکا مو هغه یې بیا په جنازه کې دا رقم دنده ول صحیح سولو ستې غم درواغ اوس مشغم درواغ بس هیڅ په دې کې دیني ته وایي مولوی صاحب نو خو دې سمې دمه نه نه د غي خبره ده سچ حق خبره ده سوره واقعه وای زما ملګری دي د دې مولوی صاحب هغه سوره واقعه ډیر وای ما وخت ما سوره واقعه د دونه ډیر ویله ما به د تعر وخت پیسې ورکولای هر استعمال زمړ خو ما دي خانه را خرابک مې وای دا سوره واقعه بل زما وای زما دي خانه را خرابک نن دا شی دی نن دا شی دی نن دا کار دی نن دا کار دی با مارته د خدای د پاره سوره واقعه پرېږده ما ولته د خدای د پاره ووایه نو به خدای پاک ته دا هغه به خدای پاک زدر ته سبب زما د کار راوښته والله د یقیني خبره وایست سوره واقعه وایست په خدای قسم که د فقر او تنگ دستی نم لا وویني والله که کا پدرته کو والله دا د زړه خبره درته کوم کنه درته وایم چې دای دواره معلومه ده چې درته ویل کوم یار ان شاء الله پر کال دا شپه به موټر خپل خدای په نامه کې رخصله رسول صحیح والله کې رسول درشتیا او بس هغه الله دی د الله رب العزت الله سن درکه مشتوسلی ګرد ورځ او چې مخستان سپې د شپې راته نیول وسته وای د شپې شتا کومې ګناوي وکي ونس چې شوړي لاسونه دی د شپې راته وای د ورځ ستا چې شو کو ونس الله رسول فرمایي تاجد پر چې الله ول اسمان لراسي چې څنګه د الله سره شای چې شوړي الله په خپل وای څوک ستا چې قرضدار دی څوک ستا چې غمګن دی څوک ستا چې پریشان دی څوک ستا چې په یو مشقت کې دی راغ وک صحیح سو ازمره هغه پیر لورځي پیر
بس الله دې زموږ ته پرده وکړي، الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي، الله دې د بدمرغۍ وساتي، الله دې د بدقسمتۍ وساتي، الله دې خپل احکامات د محمد رسول الله مبارک طریقې را نصیب کړي، الله دې یقین او عقیده را برابر کړي، یقین او عقیده چې الله را برابر کړي بیا کار سم دی. خیر الله دې د مرګ پر حال دا تور نصیب کړي چې مردا وای لا اله الا الله محمد رسول الله.